سلامونه ستړي مشئ د سی اس اس کورس د اتم درس ده. په دې درس کې به مونږ د باکس چې کوم چپټر ده هغه به شروع کوو. په باکس چپټر کې مونږ چې لومړی موضوع ده هغه زمونږ ده چې ویرت او هایټ، همچنان مونږ به من ویرت من هایټ وایو او میکس ویرت میکس هایټ دا ټول پکې شته دي. او همچنان مونږ به اورفلو هم وایو چې نور موضوعات هم شته، دغه په بل درس کې وایو. خو په دې درس کې به انشاءالله همدغه 15 چې کوم البته پراپرټیز خو 3 دي، خو په 15 باندې ویشو چې هلته من ویرت او من هایټ دواړه پکې راغلي دي. نو انشاءالله د دې په اړه باندې به خبرې کوو. راځئ د کمپیوټر سکرین ته او دا درس مخ ته وړو. ښه نه ګورئ، هماغه پروجیکټ هماغه فولډر ما دلته اوپن که. زه به راشم هغه درس چې نن مونږ وایو هغه به دلته ځان سره ولیکمه چې تاسې هم مخکې له مخکې نه ورباندې پوه اوسئ، ذهن کې مو وي. زه لیکمه چې لیسن نمبر 8 اتم درس ده که نه. نو څه به کوو، دلته به زه لیکمه چې د باکس ویرت. باکس خپل هماغه چې کوم مونږ ډیف ټیګ لرو، تاسې به په HTML کې ویلی ډیف ټیګ د هماغه ته زه باکس وایم. خو داسې به وکړو، زه به فقط یې ولیکمه چې ویرت هایټ همچنان من ویرت ده پکې. ګوره من ویرت نه مطلب دا ده چې مینیمم، یعنی مینیمم څومره اخیستلی شي، او بل میکسیمم ویرت ده پکې. او همچنان مونږ به من ویرت او میکس من هایټ میکس هایټ دا دواړه به وایو. او بل به مونږ وایو چې اورفلو به مونږ وایو چې هغې کې به دغه پراپرټیز چې کوم دي دا یې هیډن ده او سکرول دا به مونږ وایو. نو څه کوم، زه د دې لپاره دغه پروجیکټ به زه چې کوم مونږ اخیستی ده دا به زه یو ځل اوپن کړم. دا یو ده. د دې نه وروسته به مونږ کار وکړو. صحیح ده. دلته به زه یو راشم انډکس فایل ته. ګوره مونږ یو انډکس لرو بل ټکس په نوم باندې ده، دا به زه بیخي لرې کړم. زه راځم دلته چې کوم مونږ دا پیراګراف اخیستی د دې په آخر کې به مونږ څه وکړو، یو ډیف ټیګ به واخلو، باکس به واخلو. څه کومه ډیف ټیګ مې واخیسته، د دې په منځ کې څه کومه زه اخلم 3 مختلفه باکسه به واخلو. په یوه کې به مونږ ولیکو چې آسان ټایپینګ ډاټ کم، بل کې به چې تاسې په ذهن کې وي، مهمه نه ده چې هر څه تاسې لیکئ. بل به ولیکو چې پښتو ټایپینګ ډاټ کم، او بل به هم ولیکو چې اصلي ټولز ډاټ کم. دا 3 واړه هغه ویب سایټونه دي چې ما جوړ کړي. تاسې به هم کتلی وي، که نه مو وي کتلی نو حتما یې در سره وګورئ. دې ته مونږ څه کوو، ډیف ټیسټ په نوم باندې ورته ما یو کلاس ورکړه. په دې باندې خو به تاسې پوهیږئ چې کلاس ده او بل مونږ سره آی ډي ده، خو مونږ به سی اس اس کې مونږ اکثره د کلاس نه استفاده کوو. نو باکس 1 باکس 2 باکس 3 دا ما دې ته کلاسونه ورکړه. نو څه کوو دلته، اوس راځو یو ځلې دا به ریفریش کوو. اوس که مونږ لاندې راشو، دا یو ده. ګوره دا ډیف ټیګ ما واخیسته، عمومي دا څه ده، دا ډیف ټیګ ده. په دې ډیف ټیګ کې ما دا یو باکس واخیسته، بل دا ده او بل پکې دا ده. 3 باکسه پکې ما اخیستې دي. که دلته راشو ګوره HTML کې مونږ 3 باکسه یعنې 3 ډیف ټیګه مونږ واخیستل. اوس زه څه کوم، زه راځم په دلته په سی اس اس فایل ته چې کوم مونږ دلته پورته پکې لینک کړی ده، دا باندې دا لومړی درسونو کې مونږ ویلي وو چې دا فایل دلته باید لینک شي ورسره، د هغې نه بغیر کار نه کوي. نو زه څه کوم، دلته ورته وایم چې ډاټ ډیف ټیسټ په نوم باندې چې کوم ما کلاس اخیستی و، زه دې ته څه کوم، یو من ویرت او من هایټ ورته یو ویرت او هایټ نه به یې شروع کړو. بیا به هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې په من او میکس باندې کار وکړئ. لومړی ګوره ما څه وکړه، دې ته ما ویرت واخیسته. ویرت څه ته ویل کېږي، کوم چې داسې وي، ګوره تاسې به کتلي وي دې ته ویرت مونږ وایو، او کوم چې داسې پورته برخه کې داسې دې ته مونږ هایټ وایو. تاسې به کتلی وي داسې یو دې ته هایټ ویرت مونږ وایو، او داسې چې کوم وي دې ته هایټ وایو. نو دا تاسې کولی شئ چې په مختلفو ویلیوګانو کې دلته ورته اساین کړئ. خو دلته ما ورته پیکزل ورکړه چې 300 پیکزله، او هایټ ما ورته 1.5 پیکزل ورکړه. او بل اورفلو د اورفلو بوس لپاره زه بیخي لرې کوم، راځم وروسته دا وایو. زه څه کوم، دې ته به یو کلر هم ورکوم، بیک ګراوند کلر ورته ورکوم. بیک ګراوند کلر به مونږ مخکې ویلی وي، که نه مو ویلي نو دا به وروسته درسونو کې تکراریږي، او داسې کلر به ورته ورکړو چې معلوم شي. راځم زه ګولډ کلر ورکوم، یا ګولډن به کړو. ښه ګولډن نه لري، ګولډ ښه دلته پکې دا شته.
زه به راشم دا زه اوس ریفریش کړم. اوس وګورئ دې ته ما څومره هایټ ورت ورکړی ده 300 پکسل او هایټ مې څومره ورکړی ده ورته 1.5 پکسل. که دا مونږ راکم کو زه راځم دې ته 200 کوم ده او دا څه کومه دا فقط 50 کومه. نو اوس راشئ تاسې دې ته دا که چېرته مونږ ریفریش کړو څنګه کېږي کمیږي. څنګه سایز چې ورته تاسې ورکړی وي ورته هایټ مو ورته ورکړی وي همغومره به اخلي. که چېرته د کانټینټ پکې زیاتېدل نو کانټینټ به څنګه کېږي له دې څخه به راوځي. نو په دې حالات کې بیا مونږ څه کوو د اوورفلو څخه استفاده کوو. نو لومړی خو باید تاسې په دې باندې ځان پوه کړئ ګوره کوم چې مونږ په دې رقم ته لرو داسې دا ته مونږ ورت وایو کوم چې داسې دی خو دې ته مونږ هایټ وایو. نو د دې لپاره تاسې مختلفې ویلیوګانې ورته ورکولی شئ همچنان تاسې فیصدي ورته ورکولی شئ. زه راځم 15% ورته ورکوم او تاسې کولی شئ دلته هم ورته 15% یا فقط 0% ورته مونږ ورکو. داسې کوو راځو ریفریش کوو یې اوس به وګورو چې څومره اخلي. ادې همدلته کېده زه دا ویډیو ریکارډ کوم همدلته کېده اوبه دي همدلته کېده دی. ښه اوس وګورئ دلته چې څومره سکرین ده د هماغه په اندازه باندې ما ورته فیصدي یعنې 15%. اوس که چېرته زه 50% ورکړم دومره به راځي. راځئ چې کې کو 50% ورته زه ورکوم 50%. نو زه که چېرته راشم دا ریفریش کړم اوس وګورئ 50% یعنې د براوزر د وینډو څومره سایز چې دا یو چې تاسو ته ښکاره کېږي د هماغه فیصدي په اندازه به دا اندازه اخلي. بل هایټ ده نو هایټ هم په همدې شکل باندې چې څومره د دغه سایز ده البته د خپله د باکس سایز ده هماغه اندازې باندې به فیصدي هم اخلي. بل بیکګراوند کلر ده. بیکګراوند کلر مونږ که چېرته نه ویلی اوس لپاره تاسو سکیپ کوئ ځکه چې دا به وروسته درسونو کې خو ما دقیق یاد نشي کولی مو بهتره خبره ده په دې باندې به تاسو پوهیږئ. کلر فکر کوم او لومړی درسونو کې مونږ ویلی وو. نو ګورئ مونږ ورت او هایټ پراپرټي لرو په دې باندې باید تاسې ځان پوه کړئ ځکه ډېر زیات په پروجیکټونو ریل پروجیکټ ویب سایټ چې تاسې جوړوئ ډیټابیس جوړوئ په هغې کې ډېر زیات دې نه استفاده کېږي. بل مونږ لرو چې من ورت او من او میکس ورت. من نه مطلب دا ده دلته به زه ولیکم مینیمم ورت په دې شکل باندې او دې ته مونږ میکزیمم ورت وایو. د دې نه مطلب څه شی ده ګورئ کله چې تاسې د دې سایز کموئ داسې سایز تاسې د وینډو را کم کړه نو دغه حالات کې د څومره کم وي څومره دی د دې سایز زیات شو په هغې وخت کې د دې سایز د باکس سایز څومره وي او که سایز دلته کم شو نو بیا څومره سایز واخلي. ښه نو اوس راځو دا چې مونږ ورت او هایټ وویلې په دې باندې تاسې پوه شوي واوسئ. اوس راځو چې من ورت میکس ورت او همچنان من هایټ او من میکس هایټ دا دې باندې چې پوه شو انشاءالله په دې باندې هم پوهیږئ. ګوره لاجیک یې لږ څه پیچیده غوندې ده خو زه به یې تاسو ته څنګه تشریح کوم د دې لپاره ما داسې وکړه چې په دې انډیکس فایل کې ما یو خو دا ډیف ټیسټ په نوم باندې چې کوم موږ کلاس لرو دلته موږ دا کار وکړو. بل موږ لرو چې باکس 1 باکس 2 دلته ما څه کړي دي ګوره ټیکس ما اخیستي په دې په منځ کې. ښه نو که راشو موږ براوزر ته براوزر کې به زموږ دا چې کوم ټیکس ده زموږ دا به په دې شکل باندې ښکاره کېږي. دا به زه لږ زوم کړم دا به په دې شکل باندې معلومیږي. خو زه ورته وایم چې کله دا د براوزر دا خپله وینډو چې ده دا دې ته موږ وینډو وایو دا براوزر وینډو دا چې کله کوچنی کېږي نو د دې سایز د څومره شي ورسره خو دلته به د دې لپاره موږ داسې وکړو چې دا که موږ سایز اخیستی زه به دا کمنټ کړم یو ځلي. اوس که چېرته موږ راشو زه به دا داسې کومه چې ریفریش به یې کړم اوس موږ ته په دې شکل باندې معلومیږي. که چېرته موږ راشو زه ورته وایم چې دلته د دوه پیراګرافه د دوه باکسه موږ نور اخیستی دي چې ډاټ باکس 1 دا به موږ واخلو او همچنان موږ لرو چې باکس 2 خیر دې نه به زه دا لرې کړم بېرته داسې او بل موږ څه شی اخیستی ده باکس 2 موږ اخیستی ده دا به زه کاپي کړم او دلته راځم دلته پیسټ کوم او دې ته نوم ورکوم فقط باکس 2. اوس زه دلته بیکګراوند کلر دې ته ورکوم بیکګراوند کلر دې ته به موږ دا کلر ورکو او دلته هم زه راځم دې ته هم بیکګراوند کلر ورکوم. ښه ورته متوجه شئ چې په دې مسله باندې تاسې پوه شئ. اوس که چېرته موږ راشو یو ځل زه دا ریفریش کوم د هر یو باکس ګوره کلر جلا شو دوه پیراګراف ما اخیستي دي.
اوس که چېرته زه دا ګوره داسې سایز یې لویومه د دې باکس همغسې خپل حالات کې راځي او که چېرته وړوکی کومه نو هم ورسره ځان څنګه کوي اجسټ کوي. دې ته موږ ریسپانسیفنس هم وایو چې دا موږ که چېرته همداسې پرېږدو نو په دې شکل باندې به راځي چې څنګه ځان اجسټ کوي د وینډو سایز سره. خو زه ورته وایم چې نه دغه باکس 1 چې ده minimum width maximum ووایو چې max width څومره کېدلی شي. max width زه ورته اخلم چې زیات نه زیات دا 600 پکسله کېدلی شي. اوس که چېرته مونږ راشو دا ریفرش کو په دې باندې به کوم تاثیر نه لري، خو که چېرته زه دغه باکس سایز لویوم یعنې په کمپیوټر کې دا ګورم دا به ګوره په 600 پکسل کې به څنګه کېږي ودرېږي به نور به ځان نه اجسټ کوي دې سره که پام مو شته. خو که چېرته 600 پکسل نه مونږ څنګه شو دا وینډوز مونږ وړوکی کوو دا به څنګه کېږي ورسره ځان به همغسې اجسټ کوي. خو که چېرته زه ورته ووایم چې نه دغه میکس ورت خو د خپل حالات کې وي چې څومره وي دی دغه د ټکسټ سایز چې د اندازه چې دا د خپله د وینډو سره اجسټ کېږي خو چې منیمم د څومره یي منیمم د 600 پکسله. نو اوس که چېرته مونږ راشو یو ځلې دا زه ریفرش کوم ما ته به لاندې سکرول بار پیدا شي، پام مو شته لاندې سکرول بار ده. خو ما ورته ویلی دي چې کم تر کمه د څومره شي 600 پکسله شي. نو دا به څنګه کوي دومره 600 پکسله اندازه چې ده دومره راځي. نو براوزر هم پوهیږي چې دا 600 پکسل خو دومره ده زه مجبور یم چې لاندې سکرول بار اضافه کړم. که چېرته زه راشم دا کم کړم 400 پکسله یې کړم. اوس که مونږ راشو ریفرش یې کړو ګوره سکرول بار ما سره وړوکی شو، پام مو شته چې دغه د دې سایز ورسره څنګه شو راکم شو. نو دې لپاره مونږ څه کوو من ورت او میکس ورت نه اکثره د ریسپانسیفنس کې له دې څخه استفاده کیږي. دا تاسې کولی شئ په دې فیصدي باندې هم ورته د دې ویلیو اساین کوئ او په عین شکل باندې دا هم ده. که چېرته زه راشم دې ته ورته ووایم چې د دې من ورت چې ده من ورت څومره کېدلی شي 500 پکسله کېدلی شي. 500 پکسل به ورته ورکړم. اوس د دې تغییرات تاسې ته ډېر ښه معلومیږي. اوس که چېرته مونږ راشو سکرول بار خو مونږ لرو خو دا 400 پکسلو کې ده دا کم تر کمه څومره کېدلی شي 500 پکسله کېدلی شي. خو که چېرته مونږ زیات راشو یعنې فل سکرین کومه زه په کمپیوټر کې ګورم یا ډیسکټاپ کې ګورم نو دا به مونږ ته خپل حالات کې پاتې کېږي ځکه چې ما میکس اندازه ورته نه ده ورکړې. دا په یو رقم ته رولز تاسې ورته اساین کوئ. زه که چېرته ورته ووایم چې زیات نه زیات څنګه کېدلی شي یعنې میکس ورت د دې څومره کېدلی شي. اوس که چېرته میکس ورت ورته ورکړم زه ورته وایم چې 800 پکسله دې شي. اوس که چېرته زه راشم ریفرش کوم دا به 800 پکسل کېږي. ګورئ 800 پکسل. خو که چېرته دا زه وړوکی کوم دا به په وړوکي سایز کې سکرینونو کې به څومره راځي وړوکي سکرینونو کې به دومره اندازه چې کوم ورته مونږ ورکړې ده دا به اندازه پراخلي. نو عین شکل باندې مونږ بیا لرو چې من ورت من هایټ او من میکس هایټ دا دواړه هم لرو. عین شکل باندې دا هم کار کوي. په دې باندې هم تاسې یو ټرای ور باندې وکړئ چې څه مسله ونه کولی شئ ماته یې په کمنټ کې ولیکئ. بل که چېرته مونږ راشو راځئ دا هم تاسو ته پریکټس کومه چې تاسې بهتره پوه شئ. دلته به مونږ دا اورفلو هم پکې تیار پریکټس کیږي. ښه نو ګورئ دا خو من ورت او من میکس ورت شو. اوس راځو مونږ د منیمم هایټ او د میکزیمم هایټ په اړه باندې خبرې کوو. زه به راشم دا به کمنټ کړم یا به داسې وکړو چې دا د هم خپل حالت کې وي. زه ورته راځم زه ورته وایم چې منیمم ورت د دې څومره کېدلی شي. منیمم هایټ البته مونږ ورته ورکوو چې فقط د څومره شي 20 پکسله دی شي. اوس که چېرته مونږ راشو دلته بیا دې ته ضرور نه ده چې دا د څومره شي. اوس که مونږ ریفرش کوو ما کوم یو ته سایز ورکړی ښه باکس 2 ده. باکس 2 کې ما ورته ویلی دی چې د دې منیمم که چېرته میکس کو البته دا میکس یې کو تاسو ته باید تغییرات ښه معلوم شي چې زیات نه زیات څومره کېدلی شي د دې اندازه. اوس وګورئ څومره شوه دومره یې اندازه شوه. که پام ووي دلته ورته ما ورکړی دا ټکس به څنګه کېږي دا به له دې څخه راوځي له د باندې به راوځي ځکه چې د دې ته ما کلر ورکړی دا یو ګوره له دې څخه څنګه شو بیرون ته راووته. نو که چېرته مونږ راځو دلته ورته وایم چې منیمم د څومره کېدلی شي منیمم زه ورکوم چې 200 پکسله یا به داسې وکړو چې زیات به ورکړو چې تغییرات یې ښه معلوم شي 400 پکسله ورکوم چې کم تر کمه د 400 پکسله وي. نو اوس وګورئ تاسې که ټکس پکې کم وي که زیات وي نو د دې به څومره د دې سایز به دومره راځي. نو دلته که چېرته مونږ راشو د دې دا بیرته زه میکس
کم میکس هایټ یې څومره کیدلی شي 20 پکزله. اوس که چېرته موږ راشو ریفریش یې کړو څومره به کېږي دومره، خو دا به یو ځلې زه 40 ته کم دا به څومره راځي، دا به دومره راځي. خو زه دلته ورته وایم چې نه دلته د سکرول بار هم اضافه شي په دې ځای کې، دغه ټکس چې کومه ده دا د دې په منځ کې راشي او دلته د سکرول بار هم اضافه شي. د هغې لپاره بیا موږ څه کوو، دلته ما چې کومه تاسو ته په اول کې ویلي وو اورفلو نه استفاده کوو. نو دلته زه څه کوم، زه اورفلو لیکم. اورفلو موږ سره پراپرټي ده، پراپرټي کې زه ورته وایم چې څنګه که ماته سکرول بار اضافه کړه. که چېرته دغه ټکس د باندې وځي نو په دې حالت کې ماته څنګه وکړه سکرول بار اضافه کړه. نو دا به دلته څنګه کېږي سکرول بار کې به راځي. نو تاسې کولی شئ چې دلته یې څنګه کوئ سکرول یې کړئ. دا به زوم کم ګوره دلته سکرول بار اضافه شوی ده، تاسې کولی شئ چې سکرول یې کړئ. بله ویلیو هم موږ لرو د دې لپاره چې هیډن کې بیا څنګه کېږي داسې به راځي. تاسو ته تغیرات زه وښیم، په دلته موږ ریفریش کوو. اوس به څنګه کېږي هغه ټکس چې کوم جلا له دې څخه د باندې راوځي هغه به بیخي څنګه کېږي هایټ کېږي به. بل موږ لرو چې آټو حق کې به څنګه کېږي، هغه چې کوم لومړی حالات کې وو داسې به راځي. آټو کې هم د عین شکل لکه څنګه چې موږ سکرول لره هغه څه په کار کوي. او ویزیبل کې چې دا ویزیبل کې هغه چې کوم ډیفالټ حالات کې وي هغه حالات کې به راځي. اوس مو که پام وي دلته دا ټکس له دې څخه د باندې راوتلی ده. نو دا یې یو څه ناڅه من ویرت او میکس ویرت همچنان هایټ دا لږ څه پیچیده مسایل دي، خو چون تاسې ځان سره پریکټس کړئ دا په ریسپانسیف نیټ کې ډېر زیات په کار راځي. او همچنان موږ اورفلو ویلې. ښه نو دا و زموږ د CSS اتم درس. هیله ده چې په درس باندې پوه شوي اوسئ. یو پوښتنه له تاسو څخه کوم چې دا کوم درس زه تاسو ته وایم چې ما مخکې هم چون څو ځلې پوښتنه کړې ده آیا زما په درس باندې پوهیږئ که نه زه خپله طریقه چینج کړم. که کوم پیشنهاد تاسې لرئ د دې ویډیو په کمنټ کې ماته ولیکئ، انشاءالله زه ورباندې فکر کوم. ویډیو در سره لایک کړئ، نور ملګرو سره یې شیر کړئ. ښه وخت ولرئ، اباد اوسئ.